سلامونه او ښې چارې قدرمنو کتونکو زه سیام خان یو وارې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ما دا وخت په پېښور پوهنتون کې د NSM مطلب د نېشنل سټوډنټ مومنټ لخوا یو پرلت راغځېدلی او په دې کې څومره چې په پوهنتون کې ځوانانو یا جنکو ته ستونزې دي مسلې دي په دغې باندې هم کار کوي او د هغې تر څنګه سیاست دی په دغې باندې هم دوی رهنمایي کوي د ځوانانو. دا شیبې را سره رحیم داول صاحب ولاړ دی د دوی غبرګون به وورو. مهرباني ستاسو هم شکریه ادا کوو چې تاسو راغلئ دلته زموږ میټینګ ته او موږ ته کوریج راکوئ. زموږ دا دلته چې کوم میټینګ نن رابلل شوی و زموږ د ملي جمهوري غورځنګ سایډ نه زموږ سټوډنټ وینګ اعلان شوی دی په 18 تاریخ باندې تاسو ته پته اسلام آباد کې اعلان شو. نو هغې په ضد کې هغې په لړ کې موږ دلته پېښور پوهنتون کې میټینګ راغوښتی دی. نو موږ به انشاءالله دلته کې ټولو یونیورسټیانو ته دورې کوو او خپل تنظیم به جوړو. زموږ د ملي جمهوري غورځنګ سټوډنټ وینګ NSM نیشنل سټوډنټ مومنټ په کې جوړو او په هغې باندې کار کوو. رایټس باندې د هغې په ریسورسز باندې په دې خبرو باندې پوهې نو دې زموږ د NSM د نیشنل سټوډنټ مومنټس زموږ بنیادي مقصد دغه دی چې د مصلحینو لکه څنګه د سټوډنټانو مسلې مخ وړاندې یوسو او د هغې سره سره قوم ته د سیکنډ کلاس لیډرشپ پرووایډ. ستاسو غبرګون به څه؟ زما بنیادي غبرګون دغه دی چې د قومي جمهوري غورځنګ په دې خطه کې راوچتېدل او راتلل دغه بنیادي مقصد دغه و چې دلته که سیاست وي که څه وي هغه یو څو اشرفیانې یو غټ جګیرداران هغې قابض وي. نو موږ دغه بنیادي مقصد دغه دی چې دا کوم پالیټکس دي مین سټریم پالیټکس ته یو داسې سټوډنټان راشي ځکه سټوډنټان چې کوم دي هغه په صحیح طریقه د ملک چلول دی ورځي. نو بنیادي مقصد د NSM او د NDM او د NSM دغه دی چې موږ مین سټریم پالیټکس ته سټوډنټان راوړو. ستاسو د دواړو ډېره زیاته مننه کوم د ټیم راکول نړۍ د ټول نه وړاندې د خویندو ډېره زیاته مننه کوم نړۍ مننه کوم. زه یو څو خبرې کوم ملګرو مشرانو ډېرې ګټورې خبرې وکړې زما خبرې به هغسې ځای ونه نیسي خو د خبریال په حیث باندې د NDM د ملي جمهوري غورځنګ یوازینی مطلب او موده دا ده هدف یې دا دی څنګه چې زمونږ د خویندو په دغه نننۍ خپرونه کې یا په نننۍ ناستي کې ګډون وکړو دا د جمهوریت ډیموکراسي یو ښکاره ثبوت دی او دلیل دی. بله خبره دا ده چې ملي جمهوري غورځنګ وجود ته ولې راغی دا ډېره مهمه خبره ده او د خبریال په حیث باندې زه دا ګڼم چې ما تېره ورځ د همفاله ګوندونو موږ وګورو په دې کې ډیموکراسي نشته دی په دې کې جمهوریت نشته دی لکه ښکاره ثبوت یې دا ده چې نیکه کړوسې داسې راځه پسې. ملي جمهوري غورځنګ یوه داسې پارټي ده چې په دې کې موږ هر چا ته هرې خور ته هر رور ته هر هغه وګړي ته چې دی قامپالی دی په مبارزه پوهېږي دی په تحریک پوهېږي دی د پښتون د بشري حقونو د فنډامنټل رایټس نه خبري هغه سړي ته موږ مقور کړو. یو وارې بیا ستاسو دغه غونډې ته د زړه د کور نه تاسو ټولو ملګرو ته ښه راغلاست وایم مننه مو کوم او زه ځان خوشبخته بولم چې ستاسو په منځ کې زه ناستې یا زه شتون لرم خوشحاله یم او خدای دې وکړي چې ستاسو دغه اکټیویټي دغه ځانګړې یو ښایسته اکټیویټي